د شمالي وزیرستان او بنو سره تعلق لرونکي اولی خیل قبیله مشرانو د پخوانی MNA محمد نذیر وزیر او موجوده صوبایي اسمبلی غړي ملک شاه محمد خان په مشرۍ کې د شوال چلغوزو ته د تلو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د ډول په غږ بکخیل منډۍ کې یوه درانه جرګه شوې ده. د سربازه په مالیاتو له امله چې د شمالي وزیرستان نه خلک کډوال شول نو په شوال کې د چلغوزو غرونو مالکانو ته د کروڑونو روپو تاوانونه ور واوړېدل ځکه چې په سیمه کې د بدامنۍ په نوم دوی ته د چلغوزو غرونو ته د تلو او غوټو شو کولو اجازت نه و چې په نتیجه کې یې دغو خلکو بار بار احتجاجونه او جرګې کړې دي چې آخر نن دغو هڅو جرګو او احتجاجونو رنګ راوړو او د کامیاب مذاکراتو نه وروستو د شوال خلکو ته د خپلو غرونو نه د چلغوزو د شو کولو اجازه ورکړې شوه او سبا ته به دغه خلک د پخوانی MNA محمد نذیر خان او موجوده MPA ملک شاه محمد وزیر په مشرۍ کې شوال ته روانېږي. دا اولای کوم دی چې کوبل خیل باکا خیل زونی خیل دغه دا مطالبات ضرب عذب نه ورسې دا راونه دو چې نن په دغه اختتام شو چې ان شاء الله صابو کا دی اعلی خوشوا شاه محمد MPA او نذیر خاکسار دا ورته په مخوي دغه خلکو میږه خپل خوره تړوي میږه ارمی نه دا ریکویسټ کې سپیشلی چې تا د دغه ذمہوار کاستو سي توس غیر قومه په شاول باندې کېږي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي او د صوبایي اسمبلی غړي ملک شاه محمد وزیر وایي اول به دغه خلک د چلغوزو غرونه او میوه ګوري او دویمه مرحله کې به د ځانونو سره د چلغوزو غوټو شو کولو د پاره مزدوران بیایي. زه په خپل د سرات او د خلکو مشاول ته داخلوي چې د خپل ملکیت وکسي ځن غذای وکسي بغینه بعد د مزدورون بیایي او هغه مزدورون او شاول ځن غذای ټلوي او چې کیم د غیت ته د بار نه خال کرسي د میش پاک ارمی غزي مورتیا او خسیدو چې کټای د میټ بند کوي نو کله شاول ځن غذای سیک پټاوي هغه هم مستدرک کی. دغه خلک وایي د ضرب اعظم عملیاتو نه وروستو د شوال د چلغوزو بندېدو په وجه باندې ټول پاکستان کې د چلغوزو په مارکیټ ښکارا بد اغیز غورځېدلی وو او د نورو هیوادونو تاجرانو هم د پاکستان نه سترګې په بل لوري اړولې وې ولې د شوال چلغوزو د اجازه او لارو خلاصېدو سره دغه کاروبار یو ځل بیا ښه کېدلی شي. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بکخل، بنو.